د کوم وخت خبره کوي؟ دا داسې وښیه یو 15 میاشتې کېږي زما لایف کوم. نه وطن کې وې په داسې حالت کې چې لایف دې کاوه؟ وطن کې مو او دا اوس قطر کې یو داسې یو 3 میاشتې ووتې څلور. نو خو تا لایف کې خو داسې هغه هم رسوایي او هغه هم نه وي، نو بیا ولې چاته ولې بیا بد پې لګېږي؟ رڼا صاحب یا پرتوب کې نه د باسل سوی نور هر شی کې اوس حاجي شیر علي هغه ځای مه ګروه کوم ځای نه ګرېږي خوله دې خوېږي زه پې پوهېږم زیاتې بس که تڼی صاحب سر به درته سوی ورکړو زیاتې غلی سه نه ولا زه خو دې کله کله زه یې ګورم ښه دا ټیک ټاک خو داسې یو شی ده که فکر دې کړی کله کله چې سړی له کاره ستړی شي یا سړي سره وخت پیدا شي یا داسې یو نیم ملګري پسې خفه شي لکه دا مسافرۍ کې خو موږ او تاسو خو اوس ټول په یوه مشکل اخته یو هغه مسافري ده. امام ډېر عمر تېر شو په مسافرۍ کې او تم دا دی اوس په قطر کې زه په لندن کې یم. نو دا هم یو دلیل چې دا سړی ټیک ټاک ته راشي وطنداران وګوري که نه او ولا تڼی صاحب خبر مې دې ونی ولا دا ملکانو ډېره غټه خبره تڼی صاحب ما پېژني دا څومره مشهوره سوی یم زه سره نه پیژني تڼی صاحب خو ډېر سیندو سړی دی هغه تڼی ده که نه ماما امریکایان دې هم پیژني بچه راته و تنزل والا ده وایي تڼی صاحب تا غږ به دې موږ په پلار باندې ډېر ښه لګېد دا رادیو به یې زه غوږ ته نیولی او ته به غږېدلی بي بي سي کې بس هماغه تڼی یم. ما خو ډېر عمر وشو که نه په هغه کې ډېر وخت وشو بي بي سي کې. نو خبره دا ده چې د مشرانو ما هغه یادېږي ځکه دا ته 15-20 کاله مخکې خبره ده که نه دا د هغه پروګرامونه به مې جوړول دا د مرغلرو امیل پروګرام و هغه د ومه سټوډیو و د شاعرانو سره کیسې مړکې وې دا د هنرمندانو سره به مې هغه کول. بیا وروسته خبرونه شولو دا خبرې اوس خو نو داسې وخت راغی چې دا د هنرمندانو د دې خلکو هغه دومره ډېر خلک نه اوري که څه هم زه خپل د زړه زور کوم د چا خبره کله کله د انډیوالان راګیر کومه دا لندن کې بارام جان د را سره لطیف ننګرهاری د دا خلک را سره دي کله کله دوی سره مجلسونه کومه. تڼی صاحب بارام جان محترم نوم دې واخیست زه په سعودي کې د ما یو ملګری یو بیا دا ځان ته ګوره داسې خوږ شخصیت و ډېر عمر سړی و بیا د ده یو زوی غازي نومېده سعودي کې بیا وروره جانه دغه پلار یې لاړ کور ته چې بېرته راغی 2 ټیلر یې لرودل که نه نو ما ورته ویلې ما ناجي صاحب وایه ما دا غازي چې شي درکړل که نه ولا غوښه ده خوړلې دا ډوکې ما ته راواچول نو خبره برام جان پورې سر د ما یو اکاونټ برام جان سره بیا خدای څخه اکاونټ غیبي ما نه ورک سوی د ننه پورې دغسې یعنې دی دې په کار دی چې درته پیدا یې کړمه دی به ته کېنی د دې باره کې ورته یو ښه انټرویو واخلیست دغه ما خو ویلې غوښه خو وخوړل هغه هډوکي یې رانه کړل هغه اکاونټ یې رانه ماما دا تڼی صاحب چې ده ما سره هم یو ځل مرکه کړې خو ما اوس نه پیژني که نه ما سره ګلالی هم مرکه کړې وه د یو وخت کې ته نصرت نومېږي که دلته د نوم نصرت ده؟ حسرت زازی یم حسرت زاده یاره کړي به مې اتمن به مو خبرې شوي او که نه زه خو وره که دا څومره مخور پښتانه راغلي والله ما خو یوه ورځ بله هغه وکړه دا د چا خبره داسې فکر وکړه چې یو وارې داسې یو میاشت یوه نیمه مخکې یو ریکویسټ مې در ولېږه خو ته خو هم نامه خدای اوس ډېر مشهور شوی ته د ځان په زور نه پوهېږې کنې ته ډېر بلا یې ډېر خلک د خوښوي ډېر وبخښه تڼی صاحب غڼ د جار سم خدای که ما تعلیم نسته نه یم پیدلی هر کس نه که سړی وپېژنم وپېژنم کا کس یې بدل که سبا یې نه پېژنمله نه ما خو یو هغه شروع کړی و که نه یو داسې جنبش هم شروع کړی و یو غورځنګ مې شروع کړی یو 2-3 ورځې راغلم په ټیک ټاک کې ما لیکه داسې